په پیل کې د خبرونو سرټکي. زابل ولایت ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر سفر او له مشرانو سره یې لیدنه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو غونډه او د 613,000 څخه زیات فلسطیني ماشومان د زده کړې حق څخه محرومېدل. د لویه مهربانه خدای په سپېڅلي نامه نن دوشنبه د 1402 کال د وژې 19مه نیټه ده. زه فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر زابل ته سفر کړی. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایاتو اوریدلو وزیر شیخ محمد خالد حنفي زابل ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت له ملکي او نظامي مسؤلینو، دیني عالمانو، خطیبانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې ټول محتسبین له خلکو سره په ښه چلند مکلف دي او خلک باید په ښه طریقه د معروفاتو ترسره کولو ته دعوت کړي. ښاغلي حنفي د دغې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې د یووالي فضا رامنځته کړي او د قومي او سمتي توپیرونو مخنیوي ترڅنګ د امر بالمعروف له محتسبینو سره بشپړه همکاري وکړي. ورته مهال ځایي مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مشرانو ویلي چې زابل کې د منکراتو کچه 0 ته رسېدلې او ټول مسؤلین، دیني عالمان او قومي مشران د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست محتسبینو سره بشپړ همکار او همغږي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین کابل کې د دغه وزارت د یوه کال لاسته راوړنو د تشریح په خبري کنفرانس کې وایي چې د کار ملي کنفرانس په جوړولو او له بیلابیلو ادارو سره د 15 هوکړه لیکونو په لاسلیکولو سره هوډ لري چې 1.5 میلیونه کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. د مسؤلینو په وینا دغه وزارت په یاده موده کې د کار بازار له اړتیا سره سم 4,238 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تیر کال 1,18,216 کورنیو او 3,380 بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ویشل شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال د جام له لرغوني مینار څخه لیدنه کړې. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي غور ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د شهرک ولسوالي اړوند د جام له لرغوني مینار څخه لیدنه کړې. مولوي عتیق الله عزیزي د دې لیدنې په ترڅ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د ریاست الوزرا د هدایت پر اساس د اطلاعات او کلتور وزارت په مشرۍ د څو وزارتونو ګډ تخنیکي ټیم ټاکل شوی ترڅو د مینار د استحکام لپاره دایمي پلان جوړ او عملي شي. د هنر او کلتور مرستیال زیاته کړي چې نړیوال فرهنګي سازمانونه په ځانګړې توګه یونسکو دي د لرغوني جام لرغوني مینار د بنیادي استحکام لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. او په پای کې د الجزیرې نړیواله خبري شبکه د فلسطین د پوهنې وزارت له قوله وایي چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې له 9 راهیسې له 610,000 زیات فلسطیني زده کوونکي د زده کړو له حق څخه محروم شوي دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه